السلام علیکم، څنګه یې ښه جوړې څه کړی یاست په خیر یاست. د بایومیکس چینل څخه احمد خبرې کوم. چینل د سره سبسکرایب کړئ او نور ته هم شیر کړئ. سره راځئ چې پر سبجیکټ وخت مو نه درځای کوم. سبجیکټ د څه تعلق لري؟ بایوکیمستري سره دی تعلق لري. نو بایوکیمستري لغت باندې به یې پلس سره خلاص کولو. پر بایوکیمستري باندې ما ډېر ویډیو جوړ کړي، خالي به په لغاتو سره خلاص کړو. بایو مین لایف ژوند، او کیمستري مطلب چې د هغه کیمیاوي مواد ته وایي. راځئ چې کوم سبجیکټ نه خپله چې دی LFT دی، یعنې لیور فنکشن ټسټ. لیور فنکشن ټسټ چې دی دا ستا په وینې کې یعنې د ډیفرنٹ مختلف انزایمونو، مختلف پروټینو د جوړېدو سبسټانسیزو د دې معلوموي، یعنې چې جګر سم فعالیت کوي نه کوي، مختلف انزایمونه یې ګوري، پروټین یې ګوري. راځو ALT और AST دی اور الکلین دی اور बिलिरुबिन دی، البومین دی اور गामा GGT دی اور ټوټل پروټین اور ګلوبولینز. اوس راځو چې په دې ټولو باندې به وګورو چې دا چی دی، اور مطلب دا خو پر دې باندې ما ویډیو نورې هم جوړې کړي دي، پر دې نه پر دې ټولو باندې ګورئ. صحیح. نو اوس په ما خالي زه د دې نارمل رینج در وښیم. نارمل رینج د بعد به بیا موږ دغه کوو. صحیح ده. درځو چې دا چی ته انډیکیشن کوي. خپله هم ته بیا پر کور کې دا رپورټ کړای شي. ټوټل پروټین په یاد ساتم د 0.2 یا 1.1 پورې نارمل دی. دا په هر لیبارټري کې چینج راځي، په هغه باندې مشکل مه لره. او دا بل چې دی 0.1 ډایرکټ بیلیروبین چې ورته وایي، اور انډایرکټ بیلیروبین چې دی هغه 0.1 یا بیا 0.4 پورې دی، یا اور هغه 0.7 پورې دی. ALT چې ده 15.0 تر 50 پورې هم راځي. دلته 41 کړی دی، په دې باندې به دغه نه خراب کوي چې یار دا ولې 50 کړی دا دی. نو اور AST چې ده هغه د 15.0 بیا در 2 پورې دی، دا هم در 50 پورې دی. په دې باندې کنفیوز کېږم. صحیح ده. در 15 اور الکلین چې دی د 15.0 بیا د 300 پورې دی. او ټوټل پروټین د 8.0 پورې. اور البومین چې دی 3.4 پورې دی او 15.4 پورې دی. اور ګلوبولین چې دی 2.0 پورې بیا د 3.5 پورې دی. نو زما مقصد دا دی چې اوس ګوره نارمل رینج چې ته وګورې چې بیا کوم شی پورته کېدی، په دې ټولو باندې ما ویډیو جوړه کړې ده. اوس ډایرکټ بیلیروبین چې دی هغه چیز ته انډیکیشن کوي، اور AST چیز ته انډیکیشن کوي، الکلین چیز ته انډیکیشن کوي، او پروټین چیز ته انډیکیشن کوي. صحیح ده. راځئ اوس به پر هغه خبرې وکړو. نو ALT انډیکیشن کوي یعنې ډیمیج اور انجری، مات یا خوږ. ستا د اینې ده مات یا خوږ دی، ستا د اینې ده کوي. اوس ګوره که 80 دا را روان دی انټرنیشنل یونټ پر لیټر. نو دا د دې سر خلاص کړه چې دا په ډېر پورته دی، اینه ډیمیج ده، خرابه شوې ده. صحیح ده. لکه دا اوس ته ګوره دا اول نمبر دا دی سمه اینه، نارمل اینه نه ده، دا ده ور خرابه اینه دا ده. په دې ټولو باندې ما ویډیو جوړې کړي دي، هغه چې وګورئ بیا دې سر خلاصې چې ولې په څه کیسه باندې نور هم. او راځو AST چې ګورو لیور ډیمیج ده، خراب ده. اور ډیزیز چې دی مسلز ډیزیز پکښې کې دی. مسلز ډیزیز مطلب دا دی مسل ډیمیج، نساجونه ډیمیج، اینه خپله ډیمیج ده، جګر چې ورته وایو. نو دا بیا دا عکس دی. دا وګوره وګوره مسلز اور نساجونه خپله هم خراب دي. دا سترګې ته ګوره جړوال لري. صحیح ده. راځه اوس ګورو ALP چې د الکلین فاسفیټیز چې ورته وایي، هغه لیور پرابلم هم درښکاره کوي، یعنې د اینې مشکلات هم درښکاره کوي. بون ډیسورډر هم درښکاره کوي. بون ډیسورډر یعنې د هډوکو مسله هم درسره ښکاره کوي. صحیح ده. ALP چې ده زه به لیکه پر کچ کوم، د هډوکو مسله هم درښکاره کوي. نو د هډوکو مسله چې ده لکه دا اوس ګوره هډوکي خراب وي، ورسره یا بله مسله. صحیح ده. اور البومین چې دی، البومین د اینې مسله هم ښکاره کوي، د پښتورګو مسله هم ښکاره کوي، اور انفلامټري
ډیزیز هم ښکاره کوي، کوم چې خارش ورته وایي سیده. اور بیلروبین چې دی، بیلروبین که ډایرکټ یې اور انډایرکټ یې که خپله بیلروبین نیم هغه ټول سیم شی در ښکاره کوي، یعنې مختلف قسم د جوړیانې دي اینې ته. او بایل ډک کوم چې ګال بلیډر ورته وایي د هغه مسله ښکاره کوي. بایل ډک څه شی دی؟ بایل ډک دا یو ترخې دی، دا وګوره ګال بلیډر چې موږ ورته وایو، که په دې کې یو مسله وه، ډبرې وه، د هغه د وجې پورته کېږي، یا وینه زیات ماته سوې د هغه د وجې پورته کېږي، اور اینې کې خپله مسله وي. لیکن دی ډېره اشاره دې ته کوي، جړجړې ته ډېره اشاره کوي، خپله جړجړی دی دا. که دا ډایرکټ راشي که دا انډایرکټ راشي، دا ټوله دې ته انډیکیشن کوي چې ده پروټین خو چې دی هغه چې زیاتې ټولو، یعنې دا کرونیک انفیکشن کېدای شي، اور انفلمیشن کېدای شي، خارش کېدای شي. اور ګلوبولین چې دی، البومین چې دی هغه لا هم په پروټین کې کار کوي، دونه خاص دغه کډني ډیزیز. اور ګلوبولین چې دی دا د ایمیونټي سره تعلق لري، ایمیونټي سره یعنې ایمیون سیسټم یې جوړوي، خو لازما خبره ده چې هغه سره به یې اټو ایمیون ډسیډر به وي، یعنې د کوم چې زموږ ایمیونټي د جسم قوت یې د هغه کې کمزوري راتلی شي کېدل صرف. اور جی جی ټي چې ده هغه به ډیټیکټ کوي لیور ډیزیز اور بایل ډکټ، هغه خبره شو بایل ډک او ګال بلیډر ته وایي سیده د اینې مسله ده. دا خو دا مسلې چې اوس وګوره بیا چې اوس که رپورټ راشي په دې شان کې یو پورته راشي، لکه دا اوس دا رپورټ دی وګوره، دا به وګورو چې دا رپورټ کې اوس چیش پورته را روان دی. په دې رپورټ کې به ګورو بیلروبین لږ پورته یا نه دی، بیلروبین نارمل دی. اور دلته ای ایل ټي لږ پورته کړی دی، 9% پورته ده. نو ای ایل ټي د چیش مسله ښکاره کول، د ای ایل ټي چې ده هغه ستا د اینې ډیمیج اور خرابېده مسله ښکاره کول. ای ایس ټي هم پورته ده، ای ایس ټي خو نو مسلز یعنې د دې مسلز یعنې یو ځای یې نساجونه خراب دي، یا یو بل داسې مسله یې بله داسې، یا د زړه مسله ورسره کېدای شي. راځو نور رپورټ ګورو. نور رپورټ چې دي نارمل شو ده کوي ټوله، اوس دلته ګوره نارمل شو کوي. بیلروبین چې دی هغه ام جی ډي ایل په راځي، که هغه رقم ټایپ یې و ملي ګرام پر ډیسي لیټر راځي. اور دا نور چې دي ای ایس ټي چې سوله، ای ایل ټي سوله، اور ای ایل پی چې سوله یعنې الکلاین فاسفیټیټ چې دي دا ټوله په یو ایل کې راځي، یعنې یونټ پر لیټر ورته وایي کېږي. اور پروټین چې دی هغه ټوله په ګرام په حساب راځي، ګرام پر ډیسي لیټر په حساب سره راځي. داسې نارمل رپورټ دی ګوره، داسې نارمل دی، داسې دی. بس په دې شان په دې ټولو باندې ویډیو جوړه کړې ده چې ویډیو وګورئ خو ډېر ښه ده. او نور چینل د سبسکرایب کړئ، ویډیو پر دغه ځای خلاصېږي. دا به زه بیا در ښکاره کړم. او د دې په دې سپم کلکشن په چیز کې هایپرین ټیوب اور جل ټیوب اور پلین ټیوب کې راخیستی شي.